Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology. Class 11 Biology دا ټاپک دی کالرا. کالرا ته مونږ په اردو کې د مونږ هیزه وایو. دا یو بیماری ده. زیاتره چې د ماشومان ته لګي د بکټریا نه لګي. نو کالرا باره کې څه دي؟ انفیکشن اف لارج انټسټاین. کالرا بیماری چې کله راځي هیزه راځي نو زموږ چې کوم لارج انټسټاین دی یو سمال انټسټاین یو لارج انټسټاین دا د لارج انټسټاین انفیکشن دی. په لارج انټسټاین کې چې دی زموږ سره اوبه چې دی نه هغه جذب شي نو هغه ځکه بیا زموږ سره انفیکشن چې دی هغه کاس کېږي نو هغه مسلې ته موږ وایو کالرا. او په دې کې څه کې کاز ډیهایډریشن په دې کې زموږ سره اوبه کمیږي. مطلب دا دی زموږ لارج انټسټاین چې دی هغه ډېرې زیاتې اوبه چې دی هغه ځکه جذب شي نو موږ سره ډیهایډریشن شي. نو ډیهایډریشن مطلب دا دی چې زموږ د جسم نه اوبه چې دی هغه لاس کېږي او د هغې د وجې نه لاس اف الکترولایټس او کوم سالټس وغیره چې دي نو هغه زموږ د جسم نه څه کېږي هغه لرې کېږي. یو زموږ سره اوبو کمې راځي د هغې نه علاوه زموږ چې کوم سالټس دي په هغې کې کمې راځي نو دې کنډیشن ته موږ وایو کالرا. او if left untreated it can be fatal. که فرض کړه دې علاج ونه شي نو دا زموږ سره ډېر زیاته غټه مسله جوړوي او تر دې پورې چې کوم زموږ سره ماشومان یا زموږ سره ضعیفان مشران خلک دي نو د هغو مرګ چې دی نو هغه د دې نه واقع کېدی شي. اوس د دې کازې څه دي؟ د دې کازې چې دی زموږ سره یو بکټریا دی چې هغې ته موږ وایبرو کالرا ورته وایو او زموږ سره دا شي کمه په شانتې چې دی د هغې شکل وي. freezing in contaminated water and food زموږ سره چې هغه خوراکونه او هغه اوبه چې هغه زموږ سره سقایي نو دا په هغه اوبو کې دا بکټریا چې دی هغه موجود دي. د دې مطلب دا دی چې د کډر اوبه دي هغه نالو ته لاړ شي هغه یا د سیند اوبو ته لاړ شي او دغه اوبه څوک استعمالوي او دغه څخه اوبه موږ راوالو په دې کې موږ پخلی وکړو یا دغه اوبه چې دی موږ پکې چای پخوو یا پکې چې دی موږ څکو نو دا بکټریا په دغه اوبو کې د خوراک کې دا زموږ سره پروت وي او بیا چې کله زموږ ګېډې ته لاړ شي نو زموږ لارج انټسټاین کې چې دی دا مسله راځي کالرا چې دی هغه خوروي. میونسپل واټر سپلایز په دې کې دا موجود دي. مطلب دا محکمه دا کوم محکمه چې ستاسو کورونو ته اوبه دررسوي نو هغو دا چل کوي چې دا پیپونه چې دی په دې غټو غټو نالو کې راغلي نو دې نالو ته د کورونو اوبه راځي. اکثر ماشومان چې دی تش بول کې ډک بول زموږ سره وکړي نو په هغې باندې چې دی خلک اوبه واړوي نو دا زموږ سره په دې نالو کې شامل شي او بیا ستاسو دا پیپ هم په دغه نالو کې راغلی په هغې چې د سوری وغیره وي د هغې هغه اثر په دې اوبو کې چې دی شامل شي نو دا ستاسو کورونو ته راځي. نو ځکه وایي چې دا بکټریا چې دی دا په میونسپل واټر سپلایز کې موجود دي. ice made from municipal water او دغه اوبه چې کله تاسو راوالئ د دې نه واوره جوړه کېږي په دغې کې هم دا بکټریا چې دی زموږ سره موجود دي. بیا به زموږ سره څه چې فود اینډ ډرنکس سولډ بای سټریټ وینډرز د لارو کوڅو کې تاسو لیدلي دي بعضې خلک داسې دی یا په دې روډونو کې بازارونو کې ګاډۍ لګولي څوک ګومړي خرڅوي څوک لوبیا خرڅوي څوک چې دی فروټ خرڅوي په هغې باندې اوبه راوالي هغه اوبه به داسې چړکا وهي. اوس موږ ته پته نه لګي دا اوبه د کوم ځای نه راوړي دا اوبه چې دي زموږ سره څښایي دا په دې سبو باندې داسې چړکا وهي یا تاسو خیال کړئ اوبه راوړي باقي کنډولي داسې کنګالې بار 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 نو په دې کې دا بکټریا چې دی دا پاتې کېږي. او ویجیټیبل ګروز وذ واټر containing human waste یا زموږ سره زیاتره په سیټیز کې دا چې دي چې زموږ سره ویجیټیبلز دي هغه د کټر په اوبو باندې چې دی هغه اوبه کېږي نو په هغې کې هغه بکټریا چې دی هغه راځي او د خوراک سره چې دی دا شاملېږي. او uncooked fish and seafood د سمندر نه چې د خوراک تاسو شی راوړئ مطلب دی تاسو ماهی راوړئ هغه په صحیح طریقه باندې پوخ نه شي نو دا بکټریا پکې وي او هغه چې کله موږ خورو نو بیا څه چلي نو هغه زموږ کوم جسم چې دی هغه خرابوي او د هغه بیا ډایریا مرض چې دی هغه لګي. ډایریا موږ دې ته وایو چې اکثر چې دی دس په پښتو کې موږ دې لپاره د دس دا ټکي چې استعمالو مطلب دا چې ډک بول چې دی هغه چې دی تشي وبهي. انکیوبیشن پیریډ د دې دا دی چې د یو څو ګنټو نه د 15 ورځو پورې د هغې نه بعد دا بکټریا چې دی دا خپل ساین اینډ سمپټم چې دی هغه ښیي. ساین اینډ سمپټم کې څه دي چې بکټریا ریلیز اټس ټاکسین انټو انټسټاین دیټ پروډیوسز سیویر ډایریا. دغه بکټریا دا چې وکړي چې زموږ په لارج انټسټاین کې چې دی خپل سیکریشن وکړي هغه سیکریشن چې هغه ټاکسین وي هغه یو قسم زهر وي نو هغه زموږ انټسټاین باندې اثر وکړي او سیویر ډایریا چې دی هغه کاس کړي. سیویر ډایریا دې ته وایي چې بالکل دست چې ورته موږ وایو هغه جاري شي ډک بول چې دی بالکل تشي وبځي نو دغې نه بعد چې دی بیا د کالرا چې دی دا لګي او نازي اینډ وومیټینګ مطلب دا دی چې یو زموږ الټۍ راځي بل دا دی چې سړی وږېدېږي نو مړه ورته ایشېږي بار بار الټۍ ورځي الټۍ کېږي نو او یا بالکل الټۍ. ډیهایډریشن کېږي د جسم نه چې اوبه وځي نو د هغې سره کومې سترګې چې دي هغه سنګن آیز هغه چې دی سترګې چې دی ننوځي اکثر د ماشومانو سره داسې کېږي ډرای ماوت خوله وچېږي ایکسټریم ترس او سړی چې دی بار بار وږی کېږي.
مسل کرامپس زموږ چې کوم پټي دي مسلز مطلب دا چې په دې کې چې د مسلې راشي موومنټس یې نه کېږي ډیو ټو لاس اف الیکټرولایټس د سالټ د خارجولو د وجې نه زموږ مسل چې دي هغه سره خراب شي هغې ته موږ مسل کرامپس وایو دا بالکل چې دی ونښلي علاج یې دا دی چې دې لپاره ویکسین استعمالوي دې لپاره انټي بایوټیک استعمالوي دې لپاره ډریپونه لګوي دې لپاره نیمکول استعمالوي دا علاج دی او ځان به څنګه دې نه منع کوئ واشنګ فروټ چې کله تاسو میوې خورئ د بازار نه تاسو مڼه راواله ډایرکټ به نه خورئ دا به اول اینځئ ور دانه ده انګور دانه ده هغه تاسو راوالی دي چې خورئ دا به داسې نه خورئ دا به اول اینځئ او ویجیټیبل کوم سبزیانې چې دي هغه به اینځئ د هغې نه علاوه چې کله باتروم استعمال کوئ نو خپل لاسونه چې دي نو هغه په صابون باندې په صحیح طریقه باندې چې دی تاسو اینځئ نو دا کالرا باره کې لږ ښه معلومات وو کالرا چې دی لازم انټسټاین چې دی خرابوي هغه بیا چې دی ډایریا لګوي په اوبو کې او په خوراک کې دا بیکټیریا چې دی دا شاملي بیا د هغې ساین اینډ سمپټم چې دي هغه دا دي ټریټمنټ هم دغه دی او بیا چې دی پریونشن چې پرهیز مطلب دا د دې بیماریو تاسو چې دی ځان څنګه ساتئ نو دا کالرا وو دې باره کې څه معلومات مو تاسو درکړو انشاءالله مې دا اوس د بل لیکچر سره تھینک یو ډېر مننه